سلامونه قدرمنو هېوادوالو، په دې هیله چې ټول روغ او جوړ اوسئ. قدرمنو هېوادوالو، نن هغه کورنۍ ته راغلی یم چې مخکې موږ د دې ویډیو شیر کړی و او هغې ته یو بااحساسه ورور مرسته رالېږلی دی، نو دغه مرسته موږ هغوی ته ورکوو. له موږ سره اوسئ. غم لکه خمر خوشحالی، غم لکه خمر خوشحالی نموی په قدرمنو هېوادوالو، دغه کورنۍ خبره نه ده چې موږ ورته مرسته راوړې ده، نو ناڅاپي راغلی، نو له موږ سره اوسئ. خوشحالی السلام علیکم کاکا جان، بخښنه غواړم ناڅاپي راغلو. کورنۍ کې څوک شته یا نه؟ کور کې جوړ نه یو جشنونو ته جوړ، سترګې مو د اوښکو پیالې، زړونه مو غمو السلام علیکم، څنګه یې؟ ته جوړ نه یو السلام علیکم، څنګه یې؟ ښه نورې ماشومان ښه دي؟ زامن دې ښه دي؟ بخښنه غواړم، نو دې غرمه کې ناڅاپي راغلو، نمبر نه و، نو همداسې ناڅاپي راغلو. مورې څنګه یې؟ نور ژوند زندګي څنګه تېرېږي؟ ستاسو ویډیو ما مخکې کړی و، خو چا مرسته رالېږلی نه و، نو ما بیا تکرار ولېږل خلکو ته څو ځلې، نو اوس تاسو ته مرسته هغه ورور رالېږلی دی. مخکې د دې نه چې زه تاسو ته مرسته ورکړم، تاسو سره بل څوک اوسه پورې مرسته کړې ده یا نه؟ اوس کور کې څه لرئ د غرمې شپې، یا هماغه سابه دي؟ بیا هماغه سابه دي، بیا هماغه بیتي به صاحب راشو پټویو مالګه پیچو چې مو هم د شولو لو نیولې، د شولو لو مو ټول څو. ښه بابا، ته څنګه یې؟ مریض خو نه یې؟ مریض خو یې ولګېده، مریض تکلیف یې سخت دی، بس ډېره غریبي او بېچارهګي وه. مستي سړی زړی و. دې سره لاړم، شولې مې تازې په بیه ونیول، اوس لو کوم دا اوس اوس راغله شولو لو مې کوم، یو څلور منه چاره نشته. یا درې منه. ښه مورجانې، یو ورور مرسته رالېږلی و 2 کورنۍ ته، نو لومړی راغلو چې تاسو ته ورکړو، ځکه چې ستاسو ویډیو مې مخکې کړی و. مورجانې دغه پیسې واخلي او وشمارئ. تاسو سره د الله پاک سوخت یک رنگ بشی، سوخت یک رنگ بشی، زیبا په تلوار خوشحالی. څو روپۍ دي؟ 6 زره. ښه هغه ورور ته څه ویل غواړي؟ هغې ورور ته همدا ویلم چې خدای زموږ سره آخرت وکړي، خو نو خدای دې نور هم ورته ورکړي، الله دې ډېر آخرت. ښه بابا، ته څه ویل غواړې؟ زه دا ویل غواړم چې خدای تاسو سره خدای تا هم ژوندی لري او جنت کې نصیب کړي، دغه کې نصیب نه کړي. ځکه چې موږ ډېره مجبوري او ډېره غریبي هم تاسو پرېږدي، هم نه لرو. دغه ځای مې دا ګوره تاسو ته بس دا عصبي تکلیف ته اوس تېزابي ټول شته دی چې دا 10 ورځې مې رکې، 15 ورځې مې رکې، دومره پیسې نشته چې زه دغه وکړم، دا لږ ویسمه چې یو کرا قدر ته چې هغه شفاخانې ته ورسوم، چې د هغه یو پیسې ما سره نه وي. الله دې تاسو وکړي، او که د نورو مرستو چا موږ سره وکړه، نو هم خدای دې ورسره وکړي، ځکه چې دا زمونږ الله دې آخرت ډېر زیات مرستې ته ضرورت موږ دی، سره دې خدای پاک آخرت کړي. ځکه زه کار کولی نه شم، دا نه شي کولی، دا لږ اعصابونه کمزوري. زه الله مهربانه دی، هغه ورونه چې ستاسو واقعا چې دا الله مرسته به بس وکړي. نور هغې ته هېڅ خدای هېڅ درک نه هغې ته لري. خدای ډېر او تېره ورکړي زموږ سره دې چا چې مرسته کړي تاسو سره د خدای ډېر ښه وکړي، او خدای پاک زموږ سره آخرت ستاسو کړي. خوشحاله اوسئ. ښه د هغې ورور څخه نړۍ مننه کومه چې له دغه کورنۍ سره مرسته کړې ده. الله دې په عمر کې ورته برکت واچوي، او کوم هدف چې لري الله دې په هغې کې کامیابي لري. نو هیله کوم هېوادوالو چې تاسو هم همداسې بېوزلو خلکو سره مرسته وکړئ او په شونډو موسکا راولئ. که چیرې غواړئ مرسته وکړئ، نو زما د وټساپ شمېره ده 080 د لیدو څخه مننه. زه په خپله لار خوشحالی